ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور طارق زیان صدیقی د پښتو یوټیوب ټریک ان ټریک چینل سره یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. الله تعالی دې وکړي چې ټول راته روغ او جوړ اوسئ. ډېری ملګري داسې پریشان دي چې کله هم یو بل ملګری ورته میسج سینډ کوي یا وایس میسج ورته سینډ کوي، غواړي چې هغه ډاونلوډ کړي یا نور ملګرو سره په واتس اپ، انسټاګرام یا ټلیګرام کې شیر کړي، نو هغه نشي کولی. ولې نشي کولی؟ چې دا د فیسبوک میسج دی، یعنی د فیسبوک وایس میسج دی. که چېرته وایس میسج وي، د مثال په طور آډیو وي، بعضې آډیو داسې وي چې هغه خپله جوړ شوي وي، صحیح ده، او بعضې وي چې هغه خپله خبره ریکارډ کوي، نو د هغه تاسو ډاونلوډ کولی نشئ ډایرکټ د فیسبوک نه. نو کېږي د فیسبوک نه ډایرکټ لږ شانتې طریقه غواړي، لږ شانتې چل غواړي چې د هغې نه تاسو ناخبر یې. انشاءالله په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته هغه طریقه ښیم. نو تاسو څخه هیله کېږي که چېرته تاسو زموږ چینل ته نوي یې او تر اوسه پورې مو زما چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو د تاسو څخه هیله کېږي چې سبسکرایب بټن ووهئ او خوا کې ورسره د غنټې نشان پرس کړئ، تر څو زما هره ویډیو تاسو د نورو ملګرو څخه ډېره مخکې در ورسیږي. په دې چینل کې انشاءالله زه تاسو ته د پیسې ګټلو، د کمپیوټر د زده کړې او د موبایل داسې نور ډېر ټریکونه انشاءالله زه تاسو ته په دې چینل کې ښایم. نو دوستانو راځئ چې ویډیو شروع کړو. ګورئ دوستانو، اول زما د مثال په طور دلته ملګری دی، د مثال په طور دا دی وایس میسج ماته کړی دی. ګورئ خو زه د دې وایس میسج نشم ډاونلوډ کولی. ګورئ کلیک مې پې او ګورئ فارورډ کوم. چې کله هم دا زه فارورډ کوم، نو ګورئ نه واتس اپ شته، نه ټلیګرام شته، نه انسټاګرام شته، صرف ماته وایي چې ته په دې کې کولی شي، یعنی په څه ورته وایي په میسنجر کې، یعنی په فیسبوک کې ته دا کولی شي چې شیر کړي یو بل ملګري ته سینډ کړي. نه، زه غواړم چې دا آډیو ډاونلوډ کړم ځان ته، چې نور ځایونو کې هم شیر کړم لکه واتس اپ او داسې نور. نو تاسو به سمپل کروم ته لاړ شئ او کروم کې دلته به صرف تاسو سرچ کې ولیکئ اف بي. اف بي نه پس دلته اولنی تاسو څخه ښکاري فیسبوک، دا به تاسو کولاو کړئ. چې کله هم تاسو دا کولاو کړئ دوستانو، دلته وګورئ دغلته د میسج آپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله هم تاسو په د باندې کلیک وکړه، نو دلته ګورئ دا هغه ملګري تا ته ښیي. نه، زه غواړم چې په خپله هغه ملګري میسج څه کړم ډاونلوډ کړم. نو ګورئ زه دلته سرچ کوئ، نو هغه ملګري به تاسو ته راشي. ګورئ دا ملګری دی، نو زه په دې باندې کلیک کوم، په پروف نوم باندې به تاسو کلیک کوئ او د هغې نه پس په تاسو دلته په میسج باندې کلیک وکړئ. چې کله هم تاسو په میسج باندې کلیک کړه، نو دا ګورئ دوستانو دا تاسو ډایرکټ میسنجر ته یوړه، میسنجر ته یوړئ، نو بیا هم دلته ګورئ هم نه کېږي. ګورئ بیا هم هغه شانته شو، خو دا به تاسو بیک کې، یعنی شاته به لاړ شي، دا به هم بند کړئ، واپس ګورئ تاسو داسې یو بل غونته کې انټرفیس تاسو ته راغلو. رابشي لږ انتظار وکړئ دوستانو. ښه ګورئ دا دی رالو ماته، دغه وګورئ دغه میسجونه دي. ګورئ دلته به زه نور میسجونه وګورم. دوستانو دغه وګورئ دغه آډیو دی ما سره، په دې چې سمپل تاسو کلیک وکئ، نو دا ګورئ اټومیټیکلی دا دلته ډاونلوډینګ شروع شي. ګورئ دلته ډاونلوډینګ او دلته وګورئ ام ښکاري. نو ګورئ ملګرو دا ډاونلوډینګ اوس روان دی. ګورئ ورته دا یو مالک مخکې ګورئ بس دا ډاونلوډینګ کمپلیټ شوی. اوس په دې باندې تاسو کلیک کولی شئ، خپل آډیو په اسانۍ سره دې ځینې تاسو ډاونلوډ کولی شئ. نو هېڅ مشکل پکې نشته، ډېره اسانه ده دوستانو. نو که چېرته تاسو دغه ویډیو خوښ شوي وي، نو د تاسو څخه هیله کېږي چې لایک یې کړئ، سبسکرایب کړئ او د خپلو ملګرو سره شیر کړئ، تر څو هغوی هم د داسې ښکلي ویډیو نه خبر شي. نو فی الحال مو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.